باندې هم راځم خو یو ځل چې په دې باندې زموږ د ټولو د وطن د هر وګړي سر خلاص وي پې پوه وي چې دا څه ټیکنیکل ایشوز نه دي چې زموږ د وطن نه دوی دغه سامان څه ټیکنیکل غلطیانې دي د هغې په بنیاد زموږ نه وړل شي یا موږ ته د هغې فایدې نه راځي بلکې کیاکه دي دا څه انتظامي مسله نه ده چې په انتظامیه کې یو څوک ظالم جوړ شوی دی هغه یې رانه دا اصل کې د پاور مسله ده دا د اختیار مسله ده تاسو دلته سټوډنټان یې پولیټیکل ساینس په ډېر زیات سټوډنټان وي کالونیلیزم به مو سټډي کړی وي کالونیلیزم معنا دا ده چې یو کام د بل کام د بل وطن هغه انتظامي صورت باندې اختیار ځان ته واخلي بیا د ده په وسایلو باندې او د ده په هر څه باندې خپل کاروبار کوي او قبضه کوي په دې صورتحال کې چې کله کالونیلیزم وي یعنې د یو کام وطن په مختلفو نامونو باندې انتظامي صورت کې ونیول شي بیا د دوی وسایل باندې هم قبضه کیږي بیا د دوی په ژبه باندې هم قبضه وشي بیا د دوی په کلتور باندې هم قبضه کیږي بیا د دوی د ژوند د تېرولو په هر څه باندې قبضه وشي بیا هغه هر څه د دوی پر خلاف استعمالوي او دوی لوټي په دې کې تاسو ګورئ په دنیا کې چې چېرته هم وسایل زیات دي دا هغه خلک چې څوک د دغو وسایلو آنر دي یعنې مالک یې دي هغه ذلیل ژوند تېروي هغه غریب ژوند تېروي هغه تباه او برباد وي خو هغه خلک چې د هغو وسایلو باندې چا قبضه کړې ده هغه خلک چې کوم وي هغه ډېر لکسریس یعنې ډېر د اسایشو وړ ژوند تېروي هغه ډېر ښه ژوند تېروي تاسو په دنیا کې لوی مثال وګورئ افریقا په هغه کې وسایل زیات دي یورپ خلکو ته نه وړي دي نن هغه د افریقې خلک یورپ ته د ویزو دپاره ځي د روزګار دپاره وایي ور پرېږدي هم نه ټول په دې لارو کې مړه شي که نه داسې د دنیا د هر ځای بلوچ وګورئ بلوچ ډېر زیات وسایل لري خو هغه بلوچ چې ووینئ هلته به دوی په ایبلو پښې ګرځي د دوی ماشومان خو دا په 1960s او 70s کې چې کوم د بلوچستان د وسایلو لیک وي آیا د لاهور او د کراچۍ او د پنډو خلکو ته ویل تاسو دغه دا شی نه چې زه څه مبالغه کوم یا زه جذباتي خبره کوم سټوډنټان یې چې دوی سرچ وکړي د هغو لیست چې کوم وي هغه لاهور او کراچۍ پنډې داسې خلکو ته یې ورکړل بیا ته چې وګورې نن لاهور او کراچۍ او پنډې کې هغه خلک چې کوم دي هغه اسایش ژوند کوي هغه ډېر ښکلی ژوند کوي هغو د دنیا سره یې تعلق دی هغه په دا دنیا یې ځان ته د جنت غوندې ژوند تېر کړی دی خو په بل خوا باندې هغه خلک چې آنر دي یعنې مالک دی د هغې خاورې هغه چې کوم دی هغه ذلیل ژوند تېروي محترمو تاسو وګورئ زه داسې د پښتونخوا وطن یو هغه نقشه درته پېښ کوم دا چې ته خیبر پښتونخوا ورته یادوې نو اول هغې خوا نه ساوت وزیرستان راځي نو په دنیا کې د جلغوزو تر ټولو لوی ځنګل دلته موجود دی د عربونو روپۍ جلغوزه د یو کال صرف بزنس دی خو هغه خلک هغې نشي بزنس پرې کولی هغه پورې وژني په دې ساوت وزیرستان کې د کرومایټ هغه د ماربل پړه هر څه موجود دي خو هغه خلک هغې یعنې هېڅ اختیار نه پرې لري ته چې لږ راغلی باشې نارت وزیرستان نو نارت وزیرستان دوی محمد خیل کې ډوب دي دا کته دا ووایي هم چې په اوسني وخت کې د ګولډ یعنې دلته کاپر کم ګولډ دا ډېر زیات موجود دی ګویا محمد خیل مکمل نه ډک دی د داخل مکمل تاسیس د دغو شیانو مرکز دی دا په پاکستان کې نه بلکې په ایشیا کې تر ټولو لوی مرکز دی د کاپر او د ګولډ د سره زرو خو تاسو ګویا محمد خیل دلته که څوک ځوانان وي هلته د سره د یعنې د زنانه لپاره یو PhU نشته دی نو زه اوس هلته هر څه موجود دي خدای ورکړي دي خو د دوی اختیار نشته پرې د هغې نارت وزیرستان بې بچي چې کوم دي هغه د عربو په د سرو شګو کې مزدوري کوي دوی خپل هلته روزي لټوي نو د عربو سره پېټرول دي نو پېټرول کې ماتي که ګولډ او کاپر کې ماتي دا خو اختیار خبره ده بیا چې د نارت وزیرستان دې خوا ته راځې بیا تر کرک پره د شوې نه واخله تر کرک پره دا ټوله پټې د ګیس ډکه ده نیچرل ګیس چې کوم موږ ورته وایو دا په د اوس وختونو کې ډېر مهم شی دی نیچرل ګیس
فیکټري هم په دې چلېږي او کورونه هم او ټول نظام په دې باندې روان وي. خو که تاسو ته معلومه وي په دې اوس وختونو کې په بنو کې پایپونه وایستل شول، هغې څه یې په راواستل چې یاره ډایرکټ پنجاب ته روان وو. هغو خلکو ته په دې کې څه نه ورکړل، داسې د کرک لکې مروت چې کوم دی دا د یورینیم لکه ده. ته چې لږ دې خوا راځې او رمځی ورماته ګوهاټ پوره دلته بیا قیمتي تیږې هم یو لرګي دي چې دې خوا راشي دره منخل دا بیا دا کویلې یو لیر شروع شي. بیا د تیرا غرونو په راشي ځې بیا د قیمتي تیږې دي چې ته بیا دې خوا راشي د خیبر نه تر مومند پوره بیا دلته نفرایټ موجود دی. دا د دنیا اعلی ترین ماربل موجود دی. دا د پښتنو کې مې تاسو ګورئ چې دا خدای پاک څومره سخت د وسایلو ډک کړي. بیا چې لږ ایخوا ته لاړ شي دا د دیر کې کوم موږ ورته وایو اپر دیر، دا دومره زیات دومره قیمتي لرګی دی په دې کې چې تاسو سوچ نشئ کولی چې د دیر یو ځوان یا د دیر یو وګړی به غریب څنګه پاتې کېږي. خو چې د دې نه لږ دېخوا راځي بیا سوات دی، دلته بیا زمرود دي. زمرود دلته د سره پښتانه پرې پوهېږي هم نه چې دا زمرود به څه وي. دا د دنیا قیمتي کاڼي دلته موجود دي، غمي دلته موجود دي. نو داسې که ته لاندې راشې دا صحابه مردان دا یوازې په ټوپکو باندې خبره وشوه چې 120 عرب 120 نه 140 پلس عرب روپۍ دوی صرف په ټیکس باندې هلته ورکوي. دا مزدورکش خلک دی، کارګرکش خلک دی. بیا په دې صحابه کې چې کومه اوبه راځي یاره د پښتنو چې کومه اوبه دي، بیا چې کومه هلته بجلي پیدا کېږي څومره دا ریسورسز دي، دومره بجلي پیدا کېږي چې د ټول پنجاب فیکټري به هغه دلته د پنجاب خبره کېږي. د پنجاب نوم ته د نسل په بنیاد، د شکل په بنیاد، د خوراکونو په بنیاد خلاف نه وي. پنجاب خپل معیشت په دوه شیانو پوره کړی دی. یو انډسټري ده، صنعت، یو اګریکلچر ده. انډسټري یې زموږ په پیچیدو باندې او اګریکلچر یې زموږ په اوبو باندې آباد دی. یعنې دوی زموږ استحصال وکړي. ځکه تاسو د عربو ډېرې سختې مزدوري دي د عرب په خاوره، خو چې ته هلته وګورې نو په سل شبه د پاکستان شناختي کچه لرو نو 90% به هلته پښتانه وي. یو ذلیل ژوند دی، یو تباه ژوند دی. خو یورپ لږ ښه ژوند دی. بیا په یورپ کې چې د پاکستان شناختي کارت ګورې بیا به 90% دوی وي. حالانکې دلته 80% آبادي یې دوی له 15% یې نوم ده. نو په کار خو دا وه چې دوی هلته په عربو کې زیات وایي، خو دوی خپل هر څه دلته پوره کړي دي. موږ دا نه وایو چې دوی یې نه پوره کوي، دوی یې پوره کوي. خو د پښتنو د استحصال په بنیاد نه چې دوی وسایل ولوټو شي. کرک ضلع ده، کرک ضلع کې اوس دا خوشحال خان یونیورسټي دا اکثر د فنډ د وجې بند شوي وي هلته. او کرک په یوه ورځ کې دومره ګیس هلته پیدا کوي پنجاب ته ځي چې د یوې ورځې په خرچه باندې 5 یونیورسټۍ پوره کال چلېدلی شي. خو هغه کرک چې OGDCA دی په هغه OGDCA ته هم یوه نوکري نه ورکوي. تاسو ته وګورئ لکه مروت کې د یو غریب سړي دومره ځمکې دي دومره چې په بل ځای کې د خان هم نشته دی، خو هغه لکه مروت ته دوی اوبه نه ورسي کوي. ځکه هم چې که ته لکه مروت نو کرک آباد کې بیا به خلک په ایفسي کې نه برته کېږي، نو هلته به د بلوچو سره بیا پنجابی خپل جنګ کوي. هغه خپل نه کوي، هغه خو تا غریب وساتي چې ته بیا لاړ شې هلته به بلوچ په خپلو وسایلو باندې جنګ کوي، وینه به ستا تویېږي، اوښکې به ستا د مور تویېږي او د جوړي شاته یو بل ځای په جوړېږي به هلته یو بل وطن به پرې جوړېږي، د بل یو بل وطن مور ته به ستا د مور د اوښکو په بنیاد باندې یو سهولت پیدا کړي، هلته به ګیس لګېږي چې دوی په جنګ کې په تودې وړي. ستا د ځوانانو په وینو باندې به هلته په یو بل وطن کې د دوی ځوانانو ته روزګار پیدا کړي. نو محترمو دا خبره څه ما چې درته وویل هم چې دا څه ټیکنیکل ایشو نه ده، دا څه انتظامي مسله نه ده، دا په دې خاوره باندې د پردو خلکو د اختیار مسله ده، دا د سیاست مسله ده. په دې خاوره باندې اقتدار د بل څه دی، اختیار د بل څه دی، هغې په هر څه باندې قبضه کړې ده. دا خو تاسو دلته د وسایلو خبره کوئ، تاسو ته پته نشته ده چې پېښور د ټول چې څومره ښار دی، د دې کې تاسو ځمکې وکتئ چې څومره پاتې دي. د DHA په نامه او په نورو نامونو باندې ځمکې تللي دي. دا زموږ د مردان ملګري ناست دي، مین مارکېټونو نه راوخ ورته شاریالونو ته د پښتنو د لاسه هغه روزګار هم ووتل. داسې چې ځای ځای ټول وطن ونیوسو او کویله چې دا وسایل زه کله هم د کویلې د وسایلو زه د نام واورم، ما ته د شانګلې په زرګونو ځوانان چې دا د کویلې په قانونو کې مړه شول او تر اوسه پرې باچې یتیمان ګرځي، چا یې پوښتنه نه وکړله.
څومره مرسپرپدې ریاست کې تاسو یوه ورځ دا خبره واورېدله چې دا چې کوم مرګ یوه رژ ولګېده په دې کې څه کمي دپاره یو دین پاس شو یو طریقهکار جوړ کړ هېڅ نشته دی تشنګري خلک انتهایي غریب خلک دی مزدور کش خلک دی په هغه مزدوري باندې دوی زیات د خپل بچو ته چیرې کپړې چیرې بوټ چیرې د اختر په ورځ باندې 15 روپۍ بچته کوي او هلته یې دا په ژوند یې ورته تمام نو دا هم چې دا پښتانه په مختلفو غابو کې کېږي او دا چې کوم مینرلز دي دا په پوهه محمد خیل یا نورو ځایونو کې موږ یادو د دې ایکسټریکشن څوک کوي راوباسي څوک د کنسټرکشن یو کمپنۍ ده FWO د کنسټرکشن کمپنۍ لګیا ده د پښتنو وسایل لټي یعنې په کوم قانون کې په کوم مایل کې د کنسټرکشن یوه کمپنۍ راځي د پښتنو وسایل لټي دوی لپاره مایل نشته د دوی لپاره قانون نشته قانون خو زما لپاره ده چې ولې د وسایل یاد کړم دغه دارې وې بیاره پې کټ کړه قانون خو یې دې لپاره نشته دی او دا هر څه چې کېدل militarization او resources war and terror او resources دا د یو بل نه بېل شی نه دي تاسو ماته وښایئ د پښتنو د مختلفو سیمو خلک ناست وي هر هغه سیمه چې په هغه کې وسایل زیات وي په هغه کې به ټارګېټ کیلینګ هم زیات وي په هغه کې به مسلح ګروپونه هم زیات وي په هغه کې به دهشتګردي هم زیاته وي په هغه کې به ټول فوج هم ادارې هم ټول به هلته موجود وي چېرته چې وسایل زیات یو اسانه طریقه ده 15 بکسن پیدا کړه په هغه باندې 15 ډزونه وکړه ته بیا ووایه چې زه خو دلته امن راولم د امن په نامه باندې راننوځه غرونه هم ونیسه لارې هم ونیسه په وسایلو قبضه وکړه د دنیا نه ډالر وګټه او لاندې ډول باندې وسایل وروړه یو لوی کاروبار دی دا پرونه بله ورځ دلته ماته صدر صاحب وویل یا نورو ملګرو وویل یعنې هغه سټوډنټ په لیول باندې چې لاندې خبره وشي خو زه بیا هم ستاسو په درس کې خبره کوم تاسو هره ورځ وینئ چې یو جرنیل ځینو په عربونو روپۍ بیا پسې راښکاره شي تنخوا سره جمع کوي دا په عربونو روپۍ په تنخوا جوړېږي تاسو راته ووایئ هغه چې کومې تنخوې دي په هغه باندې دا په عربونو روپۍ جوړېږي که نه جوړېږي نه جوړېږي په هغه باندې نو چا ورکړلې په مفته یې ورکړي دي یا تلته لوټلو وشوه دا ټول جنګونه چې لګیا دي دغه د دغې دا دلته چې کوم مختلف ګروپونه پیدا دي دا مسلح تنظیمونه چې کوم دي دا ټول حالات د دې لپاره پیدا دي چې د دوی په ذهن کې د دغه مقتدر حلقې په ذهن کې پښتانه داسې خلک دي چې دا به تل په ټانک باندې سموي په دې کې به تل سینهزوري ورسره کوي دی به وهې دی به ټکوي دی به مړوي دی به بیا ستا خبره مني ستا باچایي به مني او ستا اختیار به مني دا چې څومره هم مسلح تنظیمونه دي دا چې څومره هم دهشتګرد تنظیمونه دي دا ټول د پښتون وطن د هغه باندې حکومت کولو لپاره دلته څومره هم ریاستي غیر ریاستي ادارې دي دا چې څومره دوی غیر قانوني حرکتونه شروع کړي دي دا د دې وطن باندې د حکومت کولو ترکیب دي چې څنګه موږ پښتون قام او پښتون وطن د خپلو حقوقو لاندې وساتو د دغو ډېر نږدې تعلق دی د یو بل سره نو دا هر څه چې موږ لرې کوو د دې لپاره چې موږ کله یعنې دا حالات بدلول غواړو اول تاسو په خپل ځان باندې یقین وکړئ چې موږ پښتون قام دا چې څومره هم زورور دی چې موږ ته ښکاري دا زورور نه دي دا اصل کې موږ پراته یو موږ اوده یو نو دوی زورور راته ښکاري که موږ پسې راپاڅېدلو دا هېڅ ستاسو پر ذهن کې به د دوی د زورور د زورو د دې پر د دوی چې څومره هم طاقتونه دي کله سره وهم نه ښکاري او نه دي نشته دی نو یو خو دغه د پښتون قام ویښول چې کوم دي دا په موږ باندې فرض دي چې دا قام راویښ کړي بیا دا یو عظیم قام دی دا یو لوی قام دی دا د غلامۍ قابل قام نه دی دا د اقتدار قابل قام دی بل به د غلام جوړېږي دی به د چا غلام نه جوړېږي نو محترمو دغه قام به یو ځل قام جوړوو اوس دا قام نه دی دا ماشلې دي دا تقسیم دي دا په مختلفو کیسو کې تقسیم دي یو ځل به د دغې قام نه موږ قام جوړوو او بیا چې یو ځل قام چې پښتونخوا سره زموږ نه رابدوي چې لیټس میک پښتونخوا ګریټ اګین راځئ چې دا پښتون وطن دا پښتونخوا بیا عظیمه جوړه کړو دا به موږ یو عظیم وطن جوړوو
تاسو کولای شئ دا ستاسو په مرسته کېدلی شي چې دا وطن یو عظیم وطن جوړ شي. موږ ډېر پاتې کام یو په اوسني وختونو کې. زه اکثر خبره ورته کوم که په علمي سطحه وګورې دومره پاتې یو چې موږ د خپلې خاورې تاریخ هم د فرنګیانو په کتابونو کې ګورو. پته شته په ټوله دنیا کې مختلفې شعبې دي د ژوند د تېرولو. یوه شعبه دا نشته دی چې یو ټیچر سټوډنټ ته ووایي چې پلانکي پښتون داسې یو کتاب لیکلی دی ته یې ووایې ته به پوه شي. موږ علمي سطحه ختم یو، موږ هنري سطحه ختم شوي یو. ته که یعنې که د بل وطن جوړ سامان لرې کړې دا حال کې به څه نشي پاتې، دا کپړې به موږ ته نشي راپاتې. دا د پردي وطن په پردي خلکو په خاورې باندې پردي خلکو جوړ کړی شوی سامان دی چې موږ کې صرف روزګار دی باندې خرڅوي. محترمو موږ سیاسي سطحه باندې ډېر زیات کمزوري یو. موږ تر اوسه پورې خپل وطن او خپله خاوره د هغې خاورې راټولول د هغې وطن راټولول د هغې قام راټولول په هغې باندې د یو اختیار حاصلول د دې دپاره څه نقل پیدا د راتلونکي الیکشن پر ځای د راتلونکي د نسل د غم ساتلو دپاره موږ تنظیم نه کوو. موږ یو داسې تنظیم نه ولرلو چې هغه هره میاشت زما د وطن خویندې میندې وروڼه سپین ږیري ټول پوهه کړي چې په دنیا کې ستا متعلق څه روان دي او ستا به جواب څه وي. نو چې موږ د خپله خاوره ګټو د خپل وطن ګټو اول به عزم وي اول به اراده وي. دا شکست خور داسې زموږ د پښتانو دا موږ ته ډېر زور راکوي. تاسو شکست خورده ولې چې که موږ هېڅ نشو کولی او دا خلک په زموږ حکومتونه کوي. په 21مه صدۍ کې د دغې قام بچیان د یو بادشاه لاندې چې په د تیږو په زمانو کې وه د بادشاه لاندې ژوند تېرول. دا اوس هم یو بادشاه وي د هغه لاندې دا پښتانه ژوند تېروي. نو دا شکست خورده خیالونه به ختم کوئ. موږ پښتانه تکړه خلک یو، روغ خلک یو، اصلي ولسلیکان یو. موږ به کله هم غلامي نه منو د چا. موږ به په خپله خاوره د چاګو اختیار نه منو. فکر به جوړوئ د دغې قام وطن دا کوم خیالونه دي چې دلته یې خلک کوي چې ځان جوړ کړه. موږ دا مثل دا چې اوس کوم ځوانان یو دا به قسم کړو چې ځان نه وطن جوړوم قام جوړوم. چې دا وطن جوړ وي موږ به جوړ وو، چې دا قام جوړ وي موږ به جوړ. موږ زموږ عزت زموږ ژوند زموږ په خپله خاوره باندې د خپلو خلکو سره یو ښکلی ژوند دا زموږ د دغې وطن او د دغې خاورې په جوړول کې دي، د دغې قام په جوړول کې دي. نو ځان نه قام او وطن به جوړوو. د دغې لپاره به تاسو تیار وئ. خامخا د دغې وطن د دښمن زموږ سره ضد نه دی، خامخا نفرت یې نه دی، خو د دغې وطن دښمن په دې باندې واقعي پوه شوی دی چې دا هغه خلک دي چې د دغې وطن په یو یو بچې محنت کوي. راته د پښتونخوا د سیمې نه د ده په مقابله کې خلک ودرېږي چې دا خاوره خپله هم څه لري. دا یو قام دی، د دغې نه سپورول دومره اسان نه دي. نو د دې لپاره به زموږ ملګري تیار وي چې کله شعور وي بیا اتحاد جوړېدلی شي. اتحاد تش د لیډرانو یو تصویر ته راشي چې سره خندلي وي په دې نه جوړېږي. اتحاد ډېر لوی پوهه او ډېر لوی شعور غواړي. نو یو شعور وکاروو، یو شعور چې کله شعوري کار وشي او یو تنظیم وي زموږ منظم وو. په پښتون قام چې په ځوانانو کې دا یو مسله هم ده چې د تنظیم او د نظریاتو ځان پابند نه جوړوي. موږ په ځانونه پابند جوړو د خپلو تنظیمونو. هغه په وقتي طور باندې څه کوي خو بېرته بیا په لانګ ټرم کې زموږ د وطن خیال ساتي زموږ لپاره. نو د هغې لپاره به چې کله موږ منظم وو او کله موږ باشعوره وو بیا زه ګارنټي درکوم چې زموږ په خاوره باندې دا پرېږده چې څوک ظلم کوي. هر چې کله ظلم سوچ هم لرو دلته په ذهني یعنې لیونی کېږي به چې دا سوچ به د ماته راغلی وو. دا خاوره نه ده چا خوړلې، هېڅ څوک خوړلی شي. پخوا هم ډېرې ټرایې شوي دي. ما بل ځای کې هم دا ویلي وو چې دا ورځ نه تر فیرن پره دا هر څه ټرایې پرې وکړلې. موږ یې کمزوري خلک شمارولو، دوی زورور دا فرنګیانو د نورو ټولو ځان ته زورور ویلل. نن موږ په خپله خاوره په خپله خاوره نن هم آباد دوی نشته دي. نن هم که څوک زور ازمایي کوي ودې کې سبا به موږ زموږ نسلونه په دې خاوره آباد وي. دوی به نه وي، د دوی زور به نه وي، د دوی کیسې به نه وي. دلته به یو کیسه بارګه جوړه کوي. د هغې لپاره یو منظم شکل جوړول دي، یو تنظیم جوړول دي. نه مو څوک وسایل خوړلی شي، نه مو څوک په وینو کاروبار کولی شي، نه مو څوک په اوښکو کاروبار کولی شي. خو که موږ شو که پښتون شو بیا ته څوک څه نه شي ویلی. او البته که ټول په ځانځاني کې روان وو که
که د ظالم ملګرتیا شروع وه د دغې خاورې د لوټلو کوم خلک یې لوټي که د هغې دپاره زموږ یو نرمې لهجې وې یو نرمې خبرې وې نه شو ګټلی خپله خاوره به که ګټو یې هم ښه په غیرت او ښه په ننګ به یې ګټو. ډېره مننه.